ګل شاه ماما څه شو؟ هغوی خو بیا ښکار ته تللي که نه؟ ولې نن د خان بابا چوټي وسوه؟ چوټي؟ د څه خبرې چوټي؟ د جرګو مرګو چوټي درته یادوم جوړوه. یار د کلي غمونه هسې هم سر ته نه رسي عجب خانه. کله نه کله خو پکې دمم کول غواړي که نه؟ کشر خان سلام علیکم. وعلیکم سلام. سړي بشیره د مشر خان سره مې کار و. هغه خو نشته، ما ته ووایه څه مسله ده؟ مشر خان به ښه وي که نه؟ همګنې زه د هغه زوی نه یم. ما ته ووایه څه دي؟ فصل چا وړی دی که پوله چا والې ده؟ خبره د پولې نه ده خو د فصل ده خبره. په دې کلي کې خو داسې کپړی نه وینم چې دومره جرت وکړي. پوله موله چا وهلې نه ده خو هغوی د شاملات په پټي کې حصه غواړي. مستجاب خان په جاګیر کې د حصه دار ده که نه راغی؟ سبب دی بشیره؟ ستا د تره زوی سوراب. سوراب؟ زما د شپول ګډه و په ما چک. راځه لکه چېرته روان یې؟ خانجي تاسو یې لږ پوه کوي د سوراب پسې ځي. سوراب څه کړي دي؟ د شاملات پټي کې مې ته اجاره غوښتې ده مورې. نو ولې کاکاجي دې نه منیسه؟ ستا پلار چېرته سیند وروړی و. څومره چې د مستجاب خان دومره برخه زما هم ده، د یو پلار اولاد دی. خو یوازې ځمکه نه، نور مې ورسره ډېر څه دي. سندارې یو سندارې جامې دې سرې کې که نه؟ موږ راځه تیار شو کپړې ګرم وړي. دو سندارې لور په سر دې مزې وکړې، بیا به څه کې؟ ټول کور مې پرې راغونډ دی. ځکه خو درته ویمه که نه؟ ولې اجب خان زوی له به مې واده نه کومه څو؟ او که نه که لور دې لاړه شي ګور به دې راشي. بابا دا وګورئ څومره ښکلي مې د کپړې سرې کوي. شابشي شابشي. او د لالا هغه دی؟ دغه ته دمه ورکوه زما لوله که نه؟ هلو السلام علیکم اور جانې. وعلیکم السلام. څنګه یې بچې؟ بالکل ټیک ټاک. تاسو څنګه یې مورې؟ ښه یو، موږ ټول ښه یو. کور کې بالکل ټول ښه دي؟ ټول ښه دي. حسندار هم ښه ده؟ وسندار هم ښه ده. وسنداره یادې هغه مستجاب لالا مې نه یادې هم. ستار اور دی که نه مورې؟ او که نه د هر چا په خپل لنډي نظري. خو کا زما ورور دی د ستا ماماجي دی. ماماجي خو زه هر وخت یادوم. یوازې ستا ورور نه د ټول کلي مشر دی. بچیا ته راشه، دغه د مشرۍ کور زما کور دی. لږ انتظار لږ انتظار. ښه مورې ټولو ته مې سلامونه وایه. بس بچې بس الله په امان. د خدای په امان. د الله په امان.